دا هغه ورانۍ او ویجاړۍ دي چې په خوست کې د اکتوبر د 28مې برید رامنځته کړي دي. د دې مالکان هغه سوداګر دي چې خپل ورځنی ژوند د همدې دوکانونو په ګټه وټه پر مخ بیایي. حاجي فیض محمد له برید 2 ورځې وروسته خپل نیمه ویجاړ دوکان ته راغلی. هغه وایي چې په دې پیښه کې یوازې ده ته خوا و شا 2 لکه افغانۍ زیان رسېدلی او ټول دوکان یې زیانمن شوی دی. دغه زوی خدای دی بېمو دی، دغه پرین نه بله چې د پیښه وشوه ډېر ځاني مالي تاوانونه ورسول، ټول بازور یې خچ پچ کړی دی. دغه د هغه چرغلې دي نه په خپله سترګه هر څه ویني. په خوست ښار کې لسګونه نور دوکانونه هم په همدې ډول زیانمن شوي دي. د خوست د سیمه ییزو چارواکو څېړنې ښیي چې په ټوله کې د ښار دکاندارانو او د ښار اوسیدونکو ته تر 80 میلیونه افغانیو پورې مالي زیان اوښتی. دا د موټر بم د چاودنې ځای دی. د درېیو موټر بمونو تر بریدونو وروسته 7 بریدګر د ځانګړو پولیسو قطعې ته دننه شول. له بریدګرو سره د افغان ځواکونو په 9.5 ساعته جګړه کې دا ورانۍ رامنځته شوې. په دې جګړه او نښته کې چې د 10 بریدګرو تر وژل کېدو یې ټوله ورځ دوام وکړ، 6 افغان پوځیان ووژل شول او د 25 ولسي وګړو په ګډون 11 تنه ټپیان شول. د خوست ولایت پوځي چارواکي د دې برید پړه پر طالبانو او حقاني ډله اچوي، خو تر اوسه طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. کومې بلې ډلې هم د دې برید د ترسره کولو ادعا نه ده کړې.